څوک چې سورۃ الفاتحه وایي او سورۃ اخلاص سره درې کرته وایي او مړو ته دې وبخه پیږي هر چا ته چې دې وبخه یو مړی ته الله په جنت کې یو بنگله جوړای نو چې لس مړو ته دې وبخه څو بنگلې شي لس دی ویون کې ته لس ورکوي وین کې ته څو ورکوي یو حدیث کې راغلی دی چې څوک سورۃ الفاتحه یو کرته وایي الحمدلله اول قل هو الله احد لس کرته وایي او مړو ته وبخي نو الله تعالی یو مړی ته یو بنگله ورکوي څو مړی ته او چې د ټولو ادري خلکو ته دی وبخ نو یو ته بنگله ورکوي تا ته به څومره درکوي څومره چې مړي نو والکه چې په ادیره تېرېږئ که نه نو دعا ورته کوئ او سورۃ الفاتحه وایي ښه او هغه وربخئ ښه طریقه درته زه وښیم ځان سره سټاک دی سټاک څنګه دی سټاک کېنئ یو ځل الحمد ووایئ لس کرته قل هو الله احد یو شو که نه بیا کېنئ بیا دا ځان سره وساتئ بیا چې کله لاره کې زه یو ادیره کې مړی قبر راشي بس هلته به یو ور وبخي لس کرت دی ویلی که نه ورته چې یا الله هغه اول کرت مې چې ویلی نو هغه دې مړي ته مه وبخ دې ادیرې ته بیا چې بل راځي دویم کرت مې ور وبخه هغه چې دریم راځي دریم کرت نو چې سټاک ځان سره ساتئ دومره ډېرې بنګلې به موشي جنت کې ښه او دا مړي هم درته دعا کوي چې الله دې خوشحاله که طالب جانه تا خو موږ سم ماړه کړو که نه پوهېږې نو دا اسانه لارې دي ښه